د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود بیا لاپې شروع کړې دي. احمد مسعود چې د خپل وطن څخه تښتېدلی او خپل ولس یې یوازې پرېښودی دی او هیڅ خدمت یې هم ورته نه دی کړی، اوس له بهر هیوادو څخه لاپې ولي. په افغانستان کې اوس هیڅ جبهه شتون نه لري. احمد مسعود بیا وایي چې دوی به د طالبانو خلاف خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. هغه چې له بل هیواد څخه دغه څرګندونې کوي، هیڅ جبهه هم په افغانستان کې شتون نه لري چې د دې موخه به څه وي، تر اوسه هیڅوک هم نه دي پوه شوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت یو قومندان احمد مسعود وایي دوی به تر هغه مبارزه کوي چې خپلو حقونو ته ورسیږي. مسعود پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، کله هم د الله، ازادۍ او عدالت لپاره له مبارزې لاس نه اخلو. احمد مسعود وایي خلک خپلې پر ځای غوښتنې لپاره مبارزه کوي او په مبارزه به یې تر هغه وي چې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. احمد مسعود ویلي که د پنجشیر مبارزه ده او که هرات کې زموږ د خویندو چې د عدالت غوښتنې چیغه یې کړې، دا ښیي چې خلک له خپلو پر ځای غوښتنو لاس نه دی اخیستی. وړمه ورځ په هرات کې لسګونه میرمنې سړکونو ته راوتلي ول او ویل یې چې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې دې خویندې ته وي. پرون بیا کابل کې ځینې میرمنې راوتلې وې او ویل یې چې راتلونکي حکومت او پریکړو کې دې د دوی حضور پام وړ وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.